بسم الله الرحمن الرحیم. د صلاة تسبیح فضیلت او طریقه. صلاة تسبیح چې زموږ خلک ورته صلاة تسبیح المنځ وایي، د دې په اړه باندې یو روایت کې خورا ډیر فضیلت د دې المانځه بیان شوی دی. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و عباس رضی الله عنه ته وفرمایل: ای زما اکا، ای عباسه، آیا زه تا ته یو تحفه درکړم، یو بخشش وکړم، یو شی درته وښیم او تا د لسو شیانو مالک جوړ کړم؟ که دغه کار وکړې، الله جل جلاله به ستا ټول ګناهونه وبخشي، مخکې دي که وروسته دي، زاړه دي او که نوي دي، په خطا وي که په قصد سره وي، لوی ګناهونه وي او کوچني ګناهونه وي، په پټه وي که په ښکاره وي. هغه عمل دا دی: 4 رکعاته لمونځ په داسې ډول وکړه. کله چې د نیت وتاړئ، یعنې دا چې د نیت الفاظ به ووایه، په خوله که یې ونه وایه، په زړه کې دې دا قصد سي چې زه 4 رکعاته نفل کوم. فقط دومره الفاظ چې په خوله ووایه یا په زړه کې فقط دغه راوګرځه، دغه د صلات تسبیح نیت دی. که چیرې دا خبره د سوره کېږي، نو ښکاره الفاظ یې داسې دي: نیت مې دی د زړه د اخلاصه، لمونځ کوم 4 رکعاته نفل صلات تسبیح خاص خدای تعالی را، مخ مې دی پر لوري د کعبې شریفې، الله اکبر. دستي به د نور المنځو په ډول اول بسم الله ووایه، بیا به سبحانک اللهم ووایه، بیا به 15 واره دا کلمه ووایه: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. بیا به اعوذ بالله و بسم الله ووایه، الحمدلله او سورت به ووایه، بیا به دغه کلمه 10 ځلې ووایه. دا 25 واره سوه. بیا به رکوع ته ولاړ سې، په رکوع کې به د رکوع تسبیح ووایه، د رکوع تر تسبیح وروسته به 10 ځلې بیا دا کلمه ووایه، چې اوس 15 ځله سوه. چې کله د رکوع څخه پورته سولې، سم دم ودرېدلې، سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وویل، 10 ځلې به بیا دا کلمه ووایه، چې دا 45 ځلې سوه. بیا به سجدې ته ولاړ سې، په سجده کې به تر تسبیح ویلو وروسته 10 ځلې بیا دغه کلمه ووایه، چې 55 ځلې سوه. بیا چې کله د سجدې څخه راپورته سولې، د دې 2 سجدو په منځ کې به کښېنې، دلته به بیا 10 ځلې دا کلمه ووایه، چې اوس نو د رکعت د شروع څخه 65 ځلې سوه. بیا به 2مې سجدې ته ولاړ سې، په 2مه سجده کې به بیا تر تسبیح ویلو، یعنی تر سبحان ربی الاعلی ویلو وروسته به بیا 10 ځلې دا کلمه ووایه، چې دا نو اوس 15 وارې سوه په دې یوه رکعت کې. په 2هم رکعت کې به بیا په دغه طریقه لکه په د اول رکعت کې چې د پر کومو ځایو تسبیح ویلي دي، یعنی هغه کلمه چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، دا کلمه د 15 واره ویلې ده. په دې 2هم رکعت کې به هم پر هغه ځایو باندې 15 واره همدغه کلمه ووایه. یعنی دا چې 2هم رکعت ته راپورته سولې، اول وارې به دستي دغه کلمه ووایه، بیا به ورپسې بسم الله ووایه، الحمدلله، اعوذ بالله و بسم الله به ووایه، الحمدلله به شروع کې، او بیا به سورت ورپسې ووایه، بیا به هغه 10 واره هغه کلمه ووایه. پر دغه ترتیب باندې به 15 واره په دې 2هم رکعت کې ووایه. په 3م رکعت کې به بیا 15 واره ووایه. په 4م رکعت کې به بیا 15 واره ووایه، چې ټول ټال 300 وارې سوه. د اول رکعت په شروع کې
تر اعوذ بالله و بسم الله مخکې تر سبحانک اللهم وروسته په دوهم رکعت کې خو نو یوازې بسم الله ویل کېږي، سبحانک اللهم او اعوذ بالله نسته، فقط دغه کلمه ویل کېږي، بیا د بسم الله ویل کېږي، الحمدلله پسې شروع کېږي، چې 300 واره په دې 4 رکعاتو کې سوه. نو کله چې دې 4 رکعاته پوره کړل، سلام به ګرځی، صلات تسبیح پوره سو. علماو لیکلي دي چې دغه لمونځ که د چا په توان وي هره ورځ یې وکړي ډېر ثواب لري. که یې هره ورځ نسي کولی نو د هرې ورځې پر ځای باندې دې په هفته کې یو ځل کوي. که یې په هفته کې په وسه نه یې پوره، په میاشت کې دې یو ځلې کوي. که یې په میاشت کې په وسه نه یې پوره نو په کال کې دې یو ځلې کوي، او که نه په ټول عمر کې خو یو ځل باید خامخا وسي. زیات ثوابونه ورپکښې دي. او د دغه لمانځه دپاره دغه 4 سورتونه که وویل سي ډېر زیات ثواب لري. الهاکم التکاثر والعصر، قل یا ایها الکافرون، او قل هو الله احد. که یې دا نه یاد، نور سورتونه چې ووایي هم کفایت کوي، یعنې لازمي نه ده، خو که دغه سورتونه د چا یاد وي ثواب یې زیات دی. او دغه د صلات تسبیح طریقه دا را نقل کړې ده په دغه تفصیل باندې سره د دغه روایت البحر رائق 2 جلد صفحه 22، او همدا ډول رد موتار جلد اول صفحه 508. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.